دا ریپورت د انستاریک دی حجرې ټي وي ته او تاسو ته په دې ریپورت کې هرکلی وایو. نننی ریپورت د آرمي پبلک سکول د ماشومانو په درناوي کې تاسو ته وړاندې کوو. په کال 2014 کې د دسمبر په 14مه نیټه یو عامه ورځ وه، خو په دې کې یوه داسې پیښه رامخې ته شوه چې د خلکو زندګۍ په مکمله توګه بدلې کړې. په 14 دسمبر سحر وخت کې ترهګرو په سکول حمله وکړه او ګڼ شمېر استادان او طالب علمان یې په نښه کړل. د برید د پاکستان په تاریخ کې یوه دردناکه حمله وه. په دې کې 140 کسانو ژوند د لاسه ورکړو، څه زیاتر پکې ماشومان وو. د ترهګرۍ دغه غټه او زړه خوږونکې پیښې ټول ملت په غټ غم او صدمه کې واچولو، خو دې سره ملت سره یو سوچ هم پیدا شو چې ترهګري د ملک نه ختمول یو اهم ضرورت دی. 10 کاله وروسته هم د هغې پیښې یاد د خلکو په زړونو کې ژوندی دی. په ملک کې ټول سکولونه د APS ماشومانو ته درناوی ورکوي او دغه ورځ مانځي. د درد سره سره د APS دا واقعه د زړورتیا یوه نښه جوړه شوې ده. هغه ټول ماشومان او د هغو خاندانونه چې په دې واقعه کې ځپېدلي وو، هغو د تعلیم دپاره مبارزه پیل کړه او دغه یې وښیله چې دوی حوصلې هیڅوک هم نشي ماتولی. نن ورځ موږ د APS ماشومانو په درناوي کې منځو او دا هغه ماشومان دي چې دو هر قسم تکلیفونو نه بعد هم د امن، تعلیم او د امید لاره خپله کړه. دا د انستاریک ریپورټ و. حجرې ټي وي ته د خدای په امان.